د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ځانګړو ځواکونو خاصه قطع جوړه کړل. ملا یعقوب مجاهد د یادې قطعې پر مټ ټول دښمنان چیلنج کړل او یاده قطعه د اسلامي امارت غرور او د اسلام ساتونکي یاد کړل. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي او څنګه خپل دښمنان چیلنج کړل بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ملا یعقوب مجاهد د ځانګړو ځواکونو خاصه قطع جوړه کړل. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ځانګړو کمنډوي ځواکونو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ او یادو ځانګړو ځواکونو ته د فراغت مبارکي وویل. تر ټولو مخکې زه تاسو ته د دې نیکمرغې ورځې او ستاسو د دې نیکمرغه فراغت مبارکي وایم. نوموړي دغه ځانګړي ځواکونو ته د اسلام، هیواد او خلکو د خدمت کولو امر وکړ او ویل چې په یاد خدمت کې به د ستړیا، لوږې، تندې، زخمی کېدلو او شهادت پروا نه کوي او د سر په بیه به له خپلو خلکو او هیواد ساتنه کوي. محترمو، ستاسو دغه تکلیفونه چې تاسو کړلي دي او تر دې پړاو مو ځانونه را رسولي دي، دا د یو عظیم او لوی مقصد دپاره دي. هغه مقصد دا دی چې تاسو خپل سرونه پر لاسونو او پر ورغو باندې اخیستي دي او د اسلام او وطن هر هغه دشمن چې یا و اسلام ته تاوان رسوي او ضربه ورکوي او یا موږ ستاسې د وطن په مخالفت کې او یا د وطن په خلاف یو څه کوي، د هغوی مقابله به کوي او دا مقابله به موږ او تاسې دوامداره کوو، تر هغو به کوو تر څو چې ژوندي یو. هیڅ کله به ستړي کیږو نه، هیڅ کله به مایوسه کیږو نه، هیڅ کله به په تکلیف کیږو نه. نه باید لوږه را باندې وغمیږي، نه باید تنده را باندې وغمیږي، نه باید ستړیا را باندې وغمیږي او نه باید بېخوبي او بدخوابي را باندې وغمیږي، نه باید زخم او شهادت تکلیف راکړي. هم به په سرحداتو کې، هم به په داخل د افغانستان کې شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او د دې وطن حفاظت به کوو او د دې نظام حفاظت به کوو. د هیچا په تبلیغاتو، د هیچا په بېځایه او پچو خبرو باندې به نه خطا کیږو او خپل هدف ته به متوجه اوسیږو. دا ځوانان چې نن روزل سوي دي، دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي، نه به تاسې وژني، نه به تاسې زخمیانوي، نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي. دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي، دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅکله به هم هیڅ یو دښمن او یرغلګر او امنیت خرابونکي او فتنه اچونکي ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلې خوشحالي، تاسو ته راغلې خوشحالي او دا سوکالي، سوله او امنیت درڅخه واخلي. نو انشاءالله دا وعده ده او دا وعده ګوري تاسو ته وایم که زه دا وعده کوم کې بل مسؤل کوي، کې محترم امیر المؤمنین حفظه الله کوي، که ولس ته دا وعده ورکوي، که و حکومت ته ورکوي، که ټولې دنیا ته اعلانوي، دغه ستاسو په مټ باندې تاسو باید زموږ مټ قوي کړئ او هغه وعدې چې موږ یې کوو هغه تاسو په تحقق ورسوئ او پوره کړئ. هغه وویل هر هغه څوک چې زموږ دین، هیواد او خلکو ته ضرر رسوي د هغوی مقابله به د سر په بیه کوي او د خپل دین، هیواد او خلکو دفاع به کوي. هغه د تیرې ادارې د کمنډو ځواک ته په اشارې وویل چې زموږ خاص کمنډوي ځواکونه به پر تاسې چاپې نه وهي، تاسې نه وژني، تاسې نه زخمیانوي او نه هم ستاسو سره دښمني کوي، بلکې دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي، ستاسې د عزت ساتنه کوي او ستاسې د مال ساتنه به کوي. ملا یعقوب وایي موږ مشران که خلکو ته وعدې ورکوو او که نړیوالو ته اعلان ورکوو، همدا ستاسو پر مټ، تاسې زموږ غرور یاست. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.